همهغه غل هغه غدار او هغه خان به مات شي. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو رومل صافي ته چې راشي او خپله وینا وکړي. ستا د خپلو اوبو مهار به ګاونډیان کړي غلامان، ټول هېواد آبادوئ چې یورانیم د بدخشان که ځانمرګی دې په کار وي په 1 لک روپۍ خرڅېږي، تولیدات یې ایسای کمپنۍ یې پاکستان، مور یې غړي په عراق کې زوی یې موږ ته مسلې کړي، په جهاد او په اسلام یې لولپه کړل کابلیان. زما له دې جنت وطنه داسې 10 رومله زار، داسې ډېر یې پرې وژلي دغه بل یې هم قربان. سر هندوستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. زه خبرې نه اوږدوم، له ولسمشر نه یو کوچنۍ غوښتنه لرم. د زړه نه ولسمشره، دروند ولسمشره، موږ بهرمېشته افغانان غواړو خپلو امنیتي ځواکونو سره د آنلاین بانکینګ کارت له طریقه کومک وکړو او دا پیسې خالص سربازانو ته ورکړل شي. دا غږ د ټولو هېوادونو افغانانو غږ دی. موږ له تا خواست کوو چې د سرباز په نوم آنلاین بانکي حساب پرانیزه. زما خبرې ختمې شوې. په دغو ورځو کې ډېر پاکستاني ملیشه هلاک کېږي. د امنیتي ځواکونو او د ولسمشر په ملاتړ یو غوړ چک چک وکوئ. له رومل صافي څخه نړۍ مننه ملګرو. یا 10 یا 15 دقیقې